بیا دې مذهبي مشر عیسی مسیح ته مېلمستیا وکړه او عیسی ورسره مېلمه شو. ځئ ماشومانو لاړ شئ، وام اورېدل ځئ. وبخئ ډېر وراني کوي خو هلکان دي. تا ولې راغله؟ نه پوهېږم. دا دلته څه کوي؟ که دا سړی په رښتیا پیغمبر وای نو پوه شوی به وای. دا ښځه بدکاره او بدعمله ده. شمعونه زه پوهېږم چې دا ښځه څوک ده. زه تا ته یو څه وایم. 2 کسان د یو خان قرضدار وو. یو ته یې 50 او بل ته یې 1500 سکې ورکړې وې. خو دواړو نشو کولی چې خپل قرض بیرته ادا کړي. خان دواړه وبخل. د خان سره به د کومې مینه ډېره وي؟ هغه کس چې ډېر قرضداره و او وبخل شو. رښتیا وایې. دا ښځه ګورې؟ تا په خپل کور کې د پښو وینځلو اوبه رانه کړې. دې ښځې زما پښې په اوښکو ومینځلې او په ویښتانو یې وچې کړې. تا زما مخ ښکل نه کړ، خو دا زما پښې ښکلوي. تا زما په کالیو عطر ونه شیندل، خو دې مې په پښو عطر واچول. نو زه وایم د دې ښځې ډېره مینه ښایي چې ډېر ګناهونه یې وبخل شول، خو کم بخلي شوي خلک لږه مینه ښایي. ستا ګناهونه وبخل شو. ته خپل ایمان بچ کړې، په سلامتۍ ځه.